بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو د عمران خان سرپرایز مو لیدو. تاسو ته مونږ ویلیو چې عمران خان به له سرپرایز درکوي، ومو لیدو او زه ټول پاکستان ته مبارکي کوم. ډېر زیات خوشحاله یو. انشاءالله نوی الیکشن به کیږي او دغه ډیزلیانو ته م وایم او دغه پی ډي ایم والا ته م وایم چې تاسو به پته لګي په نوی الیکشن کې په دې نه کیږي. انشاءالله نن مونږ امریکې له شکست ورکو. امریکې له مونږ شکست په دې ورکو چې یو خوا د امریکې ټاټوان او بل خوا عمران خان. نو ډېر زیات خوشحاله یم. خبرې مې ډېرې زیاتې کړې دي خو هغه به په ګڼټو کې هم ختمې نه شي. نو بس صرف لږ د خوشحالۍ لږ اظهار دی، نور او خبرې ختمېږي نه. قسم دی که ټوله ورځ لګیم که نه دغه بړاس مې نه ختمېږي. عمران خان زنده آباد، پاکستان زنده آباد. او پی ډي ایم ته وایم چې پته به مو لګي په راروان الیکشن کې. بسم الله الرحمن الرحیم. جی زه زشان سړیرو ګلاباد. زه ما دوه ورځې مخکې دغه کړی و، ایلیګل کار کړی و، فایرنګ مې کړی و، هغې په دغه کې زه راوستم. نو دا زمونږ ګورنمنټ هم دی خو چونکې دا کار ایلیګل دی نو دا زه اکسپټ کوم. تاسو ټولو ته م وایم چې ایلیګل کار مه کوئ، ولې چې دا زمونږ لپاره هم نقصان دی او د ټول قوم لپاره هم دی. دا تردس چې پروف دی چې په کور به ورځي نو هغې دپاره به دا نقصان جوړي. ستاسو یو ورځ به د هغې دپاره د قتل دغه جوړ شي. نو ټول قوم نه زه په دې باندې دغه هم کوم معذرت او ټولو ته وایم چې دا دغه ایلیګل کار مه کوئ، ولې چې دا ستاسو نقصان دی، د قوم نقصان.